سلامونه او احترامات می قبول کړئ دوستانو. یو افسوسناکه واقعه در سره شریکوم چې دغه واقعه څو ورځې مخکې رامخې ته شوې ده چې یو کس خپله ښځه خواښې په ډزو سره ویشتلي دي. له دغې ټول معلوماتو نه مو خبروم، ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شي. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلې نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. دوستانو دغه واقعه څو ورځې مخکې شوې ده چې یو کس خپله ښځه او خواښې په ډزو ویشتلي دي چې ویل کېږي چې د خواښې یې په خپل کلي کې د یو کس سره څه ناجایزه تعلقات وو چې د ډېرې مودې نه داسې خبرې کېدې او اخر یې هم دغه کس خپله ښځه خواښې او دغه هلک وویشتو چې خواښې او دغه هلک یې په موقع سره مړ دي او ښځه یې په هسپتال کې زیر علاج ده او ملزم اوس پولیسو نیولی چې ملزم ټول خپل بیان ښکاره کړی دی چې زما د خوښې له دغه ګاونډي سره څه ګپ شپ وو، نو په دغې بنیاد مې دوی قتل کړ او هغه خپل جرم هم قبول کړی او څه په خیمانتیا یې پې نه ده ښکاره کړې او وایي چې ما دا یو صحیح کار کړی دی. دوستانو دغه واقعه په راولپنډۍ ښار کې رامخې ته شوې ده، خو پولیسو هم په دغې تفتیش کې دي او دغه کوشش کې دي چې د قتل کولو پوره تفصیلات وجه معلومه شي چې آیا دغه څنګه قتل کړي شوي دي او له دوی ګناه څه وه، رښتیا دوی دغه ګناه کړې وه، خو لا تر اوسه څه نور تفصیل نه دی رامخې ته شوی. دوستانو د ملزم خلاف هم پرچه کټ شوې ده او کیدای شي چې حکومت ورته سخته قانوني سزا ورکړي. دوستانو دا و د نن ورځ خبر چې در سره مو شریک کړو. که ویډیو مو خوښه شوي وي لایک شیر کړئ، چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې الله په امان.